سلامونه ملګرو، په دې ویډیو کې راځو او د پروژې په بل مهم سند باندې سره خبرې کوو. دا مهم سند د ورک بریکډاون سټراکچر په نامه باندې دی او دا سند د پروژې د مدیریت په دوهمه مطالعاتي ساحه کې رامنځته کیږي، کوم چې د پروژې د حدودو مدیریت دی او د دغې مطالعاتي ساحې په څلورم قدم کې کوم ته چې د create work breakdown structure مرحله وایي رامنځته کیږي. دغه work breakdown structure په اصل کې د فعالیتونو لیست دی، کوم چې په دې سند کې جزئی فعالیتونه د کلی محصولاتو سره ارتباط لري. تاسې په دغه سند کې ګورئ، دا سند په آفلاین ډول باندې رامنځته شوی، که څه هم اوس دغه ورک بریکډاون سټراکچر په آنلاینو ډیټابیسونو کې او یا هم د پروژې د مدیریت په سافټویرونو کې رامنځته کیږي او معمولا دغسې وي. په پورتنۍ برخه کې د پروژې مشخصات لیکلي وي، بیا وروسته فعالیتونه په کلي ډول باندې ذکر وي. تاسې ګورئ دلته ډلیوربل یا د پروژې اول محصول ذکر دی چې اول محصول به څه شی وي. بیا د دغې اول محصول تر چت لاندې تاسک یا وظیفې دي چې کومې وظیفې به د دغې محصول د ترسروي لپاره ترسره کیږي او تر وظیفو وروسته بیا فرعي فعالیتونه دي. او په دغې ماتریکس یا ورک بریکډاون سټراکچر کې معمولا د فعالیت آی ډي او دا چې کوم فعالیت په کومه درجه کې وي، عمومي محصول دی، وظیفه ده، فرعي وظیفه ده، مشخصات یې ورته لیکل کیږي. بیا وروسته د دغه کلي یا جزئی فعالیتونو مشخصات وي او جزئیات چې کوم فعالیتونه به ترسره کیږي. بیا وروسته مسؤول شخص او بیا ملاحظات. او همدارنګه تاسې ګورئ چې دلته دا هم معلومیږي چې کوم فعالیت په څو فیصده مخته تللی او بیا وروسته د شروع تاریخ، د تکمیل کېدو تاریخ او د هر فعالیت لپاره چې څومره موده تعینیږي دلته لیکلي وي. او بیا وروسته د فعالیتونو د ترسره کېدو لپاره لکه د مودې چوکاټ وي، موږ تاسو ورته جنتري ویلی سو. لکه دغه پروژه چې وه باید په یو کال کې تکمیل شوی وای، یعنې په ټوله کې دا فعالیتونه. خو هر فعالیت بیا په دغې جنتري کې خپل ځای لري. بیا معمولا په دې کې ټاکل کیږي، لکه تاسې ګورئ د چلیپا په واسطه دلته ټاکل شوی د ځینو فعالیتونو لپاره چې کوم فعالیت به په کوم میاشتې کې او د کومې میاشتې په کوم هفته کې ترسره کیږي. نو بیا راځو ګورو، دلته تاسې دوهم ډلیوربل ګورئ چې بیا دغسې هغه ځان ته فرعي فعالیتونه لري او فعالیتونه لري. دریم ډلیوربل سو. دغسې څومره چې پروژه غټه وي، څومره ډېر فعالیتونه چې ولري، ټول په جزئیاتو سره په دغه ورک بریکډاون سټراکچر کې لیکلي وي. او دغه ورک بریکډاون سټراکچر سند چې دی په پروژې کې خورا مهم دی. د پروژې د پلانګذاري په مرحله کې دا رامنځته کیږي او د پروژې تر پایه پورې دا د اصلاح او استفادې لاندې نیول کیږي. او د دې سند بل اهمیت چې دی هغه دا دی چې دا سند د پروژې په نظارت
او کنټرول کې خورا ډیر رول لري، ځکه چې د پروژې مدیر ته دغه سند د دې قابلیت ورکوي ترڅو وګوري چې پروژه خپل د عمر په کومه مرحله کې واقع دی. د پروژې کم فعالیتونه د پلان په پرتله مخته تللي او کوم فعالیتونه د پلان په پرتله شاته پاتې دي، او د راپور ورکونې لپاره خورا ډیر مهم سند دی. مننه.